الحمد لمن له البقاء والقدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. معززو درنو محترمو زمون او ستاسي دیر ورونه او دیر خويندې لیو غټ ثوابنا اکثرین محروم دي بے برخې دي. هغه دا چې سنن الترمذی شریف کې حدیث راځي، حضرت ابي سعید رضی الله تعالی عنه وایي چې فخر موجودات رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: من قال حين يأوي الى فراشه، کچا وویی هغه وخت چې دی خپل فراش او خپل د خوب ځای ته راسي، دا کلمات وویل، دغه استغفار وویی: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 3 مرات. دغه استغفر الله یې 3 واره وویل، نو نتیجه به داسي: غفر الله ذنوبه، الله تبارک و تعالی با د صغیره گناهونه ور معاف کی. خو څومره گناهونه؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپل وایي: وان كانت مثل زبد البحر، کڅهم د دغه شخص چې دغه 3 واره استغفر الله په اخلاص باندې د خوب په وخت کې وویل، که څه هم دومره صغیره ګناهونه یې کړي وي چې هغه د بحر یا د دریاب د زګ په مثل وي. وان كانت عدد ورق الشجر، که څه هم دغه انسان دومره صغیره ګناهونه کړي وي لکه د درختو پاڼې. وان كانت عدد رمل عالج، که څه هم دومره صغیره ګناهونه کړي وي چې هغه د بیبانونو د دشتو د ساراو چې کله بادونو یو ځای ریګ تخته کړی وي سره جمع کړی وي، د دغه ریګ په شمار باندې صغیره ګناهونه کړي وي، الله تبارک و تعالی د دغه استغفار په برکت هغه ورته معافوي. وان كانت عدد ایام الدنيا، که څه هم دومره ګناهونه کړي لکه د دې دنیا د شپو او ورځو شمیر چې څومره شپې تیریږي څومره ورځې تیریږي، بیا هم تبارک و تعالی رب هغه ګناهونه ورته معافوي. په مسند احمد کې هم دا حدیث راځي، په 18 جلد کې امام بغوی رحمه الله هم په شرح السنه 5 جلد کې راخلي. نو معززو دی اخر دور ته چې دی زمانه دی عصر ته شر القرون ویل کیږي، دا قرن د شر قرن دی، د هرې خوا فتنې راوړي. نن سبا اکثرین مجلسونه، خوراکي، کاروبارونه، یو د بل سره شناخت په خپل کور کې له والدینو سره، له اقرباو سره، یعنی په هر ځای کې بس د انسان سره صغیره ګناه ملګري وي. حتی چې په د خپل جیب کې هم صغیره ګناهونه ورسره وي. کله کله په دا موبایل کې داسې خبرې ځینې کېږي یا داسې فلمونه ځینې کتل کېږي، عکسونه ورسره وي، حتی د هغې ګناه و کبیره ته قریبه ده. خو په روزانه ژوندون کې صغیره ګناهونه د شمیر څخه زیات کېږي، په کاروبار کې، په خبرو کې، په مجلسو کې، په خوراکو کې. نو هر مسلمان ته دا لازمه ده چې هغه
کله هم د خپل خوب وځای ته راسي د خوب او د بېدېدلو اراده یې وي هغه به 3 واره دغه استغفار وایي. ډېر مختصر دی. انشاءالله په معارف الاسلام اداره کې به خادمان دا په لیکلي بڼه هم نشر کړي. یو ځل یې زه بیا تکراروم چې ستاسې په ذهن کې ښه راسي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه 3 واره ویل کېږي. بیا بعضې فقها وایي چې باید په دغه 24 ساعته کې په دا شپه ورځه کې نور هم استغفار که دغه وایي که هغه مختصر استغفر الله العظیم که دا وایي 100 واره بیا پوره کوي. دلته به هم په یو بل سنت باندې عمل راسي. هغه کم هغه دا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپله فرمایي په مسند احمد کې حدیث راځي یا ایها الناس ای خلکو توبوا الی الله واستغفروه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي خپل امتیانو ته چې ای امتیانو الله تبارک و تعالی ته توبې کاږي او استغفار وایست. فانی اتوب الی الله. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ګوره معصوم له صغیره او کبیره پاک هر څه ورته معاف سوي بیا هم هغه خپله وایي چې زه رب العزت ته توبه وباسم و استغفره استغفار وایم کل یوم 100 مره هر ورځ 100 واره. دا هم تعلیم دی و خپلو امتیانو ته هم پکار ده چې د توبې په نیت باندې په ورځ کې 100 واره استغفار ووایي. که هغه غټ استغفار نسي ویلی دغه وړوکی دی وایي چې استغفر الله العظیم 100 واره ډېر ژر پوره کېږي. د توبې په نیت یې وایي. دا هم ډېر زیات فضیلت لري. او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بل ځای بیا خپلو امتیانو ته وایي یا ایها الناس توبوا الی الله قبل ان تموتوا. ګورئ توبه وباسئ تر مخه د دې چې تاسې وفات سئ. وبادروا بالاعمال الصالحه او چابکي وکئ چسپاند سئ په نیکو اعمالو کې. حسینه ته د سبا ورځې په بانه باندې ناست چې سبا ورځ به زه لمونځ کوم سبا ورځ به زه خیر کوم نیک کار به کوم سبا ته به ته په دې دنیا کې نه یې. د یو عالم څخه پوښتنه وکړه چې داسې کومه ورځ ده ډېره نیکه ورځ چې زه په هغه کې عبادت وکړم. په ټولو ورځو په ټولو ایامو کې هغه ښه ورځ چې عبادت په هغه کې زیات فضیلت لري. هغه عالم ورته وویل چې هغه ورځ عبادت ډېر ثواب لري چې په سبا کې ته مړ کېږې له دنیا ځې. هغه نفر ورته وایي چې ګوره دا خو ما ته نه ده معلومه چې سبا زه مړ کېږم نو زه څنګه دا معلومه کړم. هغه عالم ورته وایي ګوره ته هر ورځ دا شماره هره ورځ دا فکر کوه چې سبا به ته له دنیا ځې همدغه نن ورځ کې ته عبادات کوه. ځکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي بادروا بالاعمال الصالحه. په اعمالو صالحوي کې ځان مه کوئ هغه کې چابکي پکار ده. او بعضې کسان بیا داسې وي د هغوی پر حال باندې ډېر سخت افسوس دې ته تاسې ټول فکر وکئ. هغه ده یو ګناه یې په فکر کې وي هغه که هره ګناه وي که غلا وي که دروغ ویل وي که زنا وي که رشوت خوړل وي که حرام مال وي که یو بل شی وي دا یې په ذهن کې وي چې یاره دا به وکړم خو الله تبارک وتعالی ما ته دا ګناه را بخښي بېرته به توبه وباسم. دا ډېر سخته ګناه لري. بیخي ډېرو علماو دا په کتابو کې نقل کړی دی چې دا دومره سخته ګناه لري چې هغه ګناه چې د ده په فکر کې ده وایي امکان شته چې هغه دومره عذاب ونه لري هغه دومره اثر ونه لري لکه د ده په ذهن کې چې دا ده چې یاره د توبې په نیت باندې زه ګناه کوم. دا ډېره سخته ګناه ده. وایي ولا شک چې ان ذلک خداع من الشیطان. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو فریب یو چم دوکه ده د شیطان د خوا. وتزین منه للوقوع فی المعاصی
او دا ودې انسان ته یو شایست ورکوي چې ته د ګناه مرتکب څه ګناه وکړه په نیت د توبې باندې په اراده د توبې باندې بدعوا ان سیتوب منها دا ورته وایي خیر بیرته به د دې نه توبه وباسې وایي دا د شیطان د خوا یو دوکه ده چې دغه انسان ته ورکوي انسان باید شیطان خپل دشمن وګرځوي خپل دشمن یې وبولي هېڅ د هغه په وسوسو په فکرو باندې دوکه نشي بیا وایي چې مسلم دا نه پیژني مسلمان ته دا نه ده معلومه متی حین اجله چې کله دته د دغه د مرګ نیټه راسي کیدای سي چې دی هغه ګناه باندې اخته سي همدلته ملک الموت راسي روح یې ځینې یوسي همداسې بله دنیا بې توبې ولاړ سي نو څه پکار ده وایي وواجبه ان یکون ذاکرا للموت فی کل حین پر دې انسان باندې دا واجبه ده چې دی خپل مرګ هر ګړی هر وخت هر ساعت هر منټ کې را یادوي امام العز بن عبدالسلام رحمه الله په قواعد الاحکام کې ویلي په اول جلد کې والتوبة واجبة على الفور توبه دستي فورا واجبه ده ځان پکې نه دی پکار دا به څوک نه وایي چې یاره یو ګناه بلا وکم که صغیره وي که کبیره وي چې وروسته به بیا استغفار ووایم بیا به توبه وباسم الله تعالی به معاف کړي وایي دا نه ده پکار پر مسلمان باندې دا واجبه ده چې فورا دستي توبه وباسي د ګناه دې د توبې په نیت باندې نه کوي فمن اخرها زمانا صار عاصیا بتاخیرها که څوک لږ زمانه لږ ګړی دغه توبه وځنډوي په دې نیت باندې چې یوه ګناه به وکړم بېرته به توبه وباسم وایي دا په دغې نیت و په دې اراده باندې نور ګناهکاره سو صار عاصیا بتاخیرها نو فالحاصل خلاصه غرض ده چې ان المسلم الذي ينوي التوبه بعد زمن هغه مسلمان چې دی دا نیت لري د توبې یو څه زمانه وروسته ویموت قبل ادراکه او دی مړ سي توبه ونه باسي نو دی مړ سو د مخه تر توبې توبه یې ونه باسل کیدای سي چې الله تعالی جل جلاله دته عذاب ورکړي خو د مسلمان دا مرګ معلوم هم نه دی د انسان مرګ معلوم نه دی چې څه ټیم ورته راسي کیدای سي دی په دا ګناه باندې څنګه اخته سي دغه وخت ملک الموت ورته راسي ولې د ده مرګ دته معلوم دی چې ما ته څه وخت راځي نو دته پکار ده چې دی په دې ته ډېره پاملرنه وکړي ډېر یادونکی د مرګ سي چې یاره بس هم په دغه اوس کې ما ته مرګ روان دی زه به څنګه داسې نیت کوم چې یوه ګناه لا وکړم بیا به توبه باسم فورا پر ده باندې واجبه ده چې توبه وباسي معزز ورونو خلاصه ده چې په ورځ کې به سلسل واره استغفر الله وایو استغفر الله العظیم دا په ورځ کې سل واره پر کوو یا مثال په 4 ساعته کې د توبې په نیت باندې او هغه 3 واره استغفار چې کله خپل پیراشو د خوب ځای ته راسو هغه به وایو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه نو دا عمل ور باندې وکړي ډیر زیات فضایل لري او مسلمان ته پکار دی په دغه زمانه کې الله تعالی تبارک وتعالی ته توبهګار شي او استغفار ډیر وایي دا به د لپاره د دنیا او آخرت کامیابي وي دې ترڅنګ استغفار دومره ډیر زیات فضایل لري چې الله تعالی وایي دا بندگان دي استغفار وایي زه به پر دوی باندې بارانونه هم وکړمه او دوی دپاره به ولي هم وبویوم دوی ته به اولادونه هم ورکړمه په رزقونه به هم ورکړم په رزق به برکات هم ور واچوم کاروبارونه به هم پر مخ باندې روان سي او صالح اولادونه به هم ورکړم دا په قرآن عظیم شان کې د هغې ډېر زیات فضایل بیان شوي دي خو موږ هغې ته نه ځو که وخت و انشاءالله که ژوند و وروستی که به بیا هغه د استغفار فضایل بیانوو الله تبارک وتعالی ته مسپارم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 002 314 488 434